دا ویډیو خندا نه لري. دا د هغو ځوانانو غږ دی چې هره ورځ مسکا کوي خو دننه مات دي. په افغانستان کې میلیونونه ځوانان شته، ځوانان چې خوبونه لري خو د خوبونو لپاره لار نه لري. زده کړه کوي خو کار نه پیدا کیږي. استعداد لري خو څوک یې نه ویني. تر ټولو خطرناکه خبره دا نه ده چې ځوان ناکام شي. درد دا دی چې هیڅکله ورته د هڅې موقع هم ورنه کړل شي. افغان ځوان ژاړي خو په زړه کې ځکه ژړا کمزوري بلل کیږي او درد پټ ساتل عادت ګرځېدلی. موږ وایو سړی اوسه خو هیڅکله نه وایو راشه خبرې وکړه. بیکاري یوازې جب نه تشوي، بیکاري عزت ماتوي، باور وژني او انسان له دننه ختموي. ډیر ځوانان فارغ دي خو بیکاره، نه ځکه چې نالایقه دي بلکې ځکه چې واسطه نه لري. هیڅ ځوان خپل وطن نه پرېږدي تر څو چې وطن یې پرېږدي. ځوانان بهر ته ځي نه د خوشحالۍ لپاره بلکې د مجبورۍ له امله. هلته هم آرام نه وي خو دلته د پاتې کېدو توان هم نه لري. موږ خبرې لرو، نظریات لرو خو څوک مو نه اوري. پرېکړې زموږ د ژوند په اړه کیږي خو له موږ پرته. کله چې ټولنه پر ځوان باور ونه کړي، ځوان پر ځان باور له لاسه ورکوي. او تر ټولو خطرناکه تاوان دا دی چې ځوان ځان بې ارزښته وګڼي. که د افغانستان ځوانان ستونزه وي نو راتلونکی به څوک جوړ کړي؟ او که ځوانان حل وي نو ولې غږ نه اورو؟ که ته هم ځوان یې او دا درد دې لمس کړی په تبصره کې ولیکه. موږ یوازې نه یو.